د سوک وهنې د تمرین تیاری یوازې د افغان زلمیانو لپاره. د غزني ولایت اوسیدونکی دغه زلمی چې اوس مهال د اسلام آباد په یوه سوک وهنې کلب کې د یوه روزونکي په حیث کار کوي. دی وایي د دې کلب له پرانیستلو یې هدف دا و چې هغه افغان زلمیان چې اوس مهال په پاکستان کې د بیکارۍ ژوند تیروي ورته د سوک وهنې روزنه ورکړي. دا کلب په کابو اووه میاشت مخکې پیل مې وکړو. دا افغانان کلب نه درلود. ما په دې هڅه و چې یو کلب دی وي چې افغانان تمرین وکړي. دا خو لومړی ځل وارماپ کوو. وارماپ نه وروسته هره ورځ جلا جلا پروګرام ده. یو ورځ تخنیک کوو، یو ورځ فایټ کوو، یو ورځ زمزک وهو، یو ورځ د خټې حرکتونه زده او ځینې تخنیکونه چې په پوښ کې ده دوی زده کوو. په افغان کې په ګوټ کور کې ما سره شته له بدخشان نه نیولی تر هلمند پورې، له هرات نه پورې تر پکتیا پورې. او دوی په اسلام آباد کې کله فایټونه شوی د دوی ګډون کلی ده او ښه لاسته راوړنه راوړلی ده. د سرو زرو او سپینو زرو مډالونو ترلاسه کړی ده. دلته په شاوخوا سیمو کې میشت افغان زلمیان هره ورځ د دې لپاره راځي چې د سوک وهنې تمرین وکړي او هم له خپلو هیوادوالو سره وویني. دغه زلمیان په پاکستان کې د یوې نامعلومې آیندې لپاره وخت تېروي او د ټولو هڅه ده چې کوم دریم غربي هیواد ته ولاړ سي. تر څو چې دریم هیواد ته تللی نه وي دلته په پاکستان کې د زده کړې یا کوم بل کار اجازه نه لري او هم ځکه یې دلته د ژوند ډیره برخه بې له زده کړې، بیکارۍ او له یوه نامعلوم برخلیک سره تیریږي. تقریبا مدت 2 سال میشه که پاکستان آمدیم. تقریبا 2 کاله کېږي چې پاکستان ته راغلم چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړم. هغه درس چې مې په افغانستان کې وایي د افغانستان تر سقوط وروسته شرایط برابر نه وو، نو مې غوښتل چې پاکستان ته راشم او خپل تحصیل ته ادامه ورکړم. هیڅ داسې فکر نه کوو چې دلته موږ مهاجر یو، ځکه چې دا ځای په یو کوچني افغانستان اوښتی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د هر ولایت هر ملیت خلک شته. اصلا داسې حس نه لرو چې مهاجر دی یو. ډیر ښه دی. اسلام آباد پیدا بکنیم، اصلا حس نمیکنیم مهاجر باشیم. سر خوب است. مدت 1 سال میشه که من اینجا اول که میکردم از من رشته خودم فری فایت بود و بعد از او که 1 کال کېږي چې دلته د بوکس تمرین کوم. تر دې د مخه ما د فری فایټ تمرین کوم. پاکستان ته چې راغلم 1 کال کېږي چې د بوکس تمرین مې له استاد هدایت الله سره پیل کړی دی. ډیر حرکتونه مې له استاد هدایت الله څخه زده کړل. دا زموږ لپاره یو ستر ویاړ دی چې اوس مهال مهاجر هم یو او د دې ترڅنګ خپل تمرین هم مخ ته بیایو او هغه هم د خپلو وطنوالو ترڅنګ. دا زموږ لپاره ډیر د ویاړ احساس دی. او هم در کنار هموطنهای خود و این بر ما بسیار یک احساس افتخار است. دلته تقریبا 3 کاله کې زموږ رهایش دی او دلته موږ راځو د بوکس زده کونه کوو. استاد عطیة الله عمري زموږ کوچ دی او د تقریبا 3 میاشتې وشولې دلته خپل د بوکس زده کړو ته ادامه ورکوو. دلته مې کیس ده د انسیار سره د کاناډا سپانسر ده او مخکې مې ریډسن کمپنۍ سره کار کوم او فلحال بیکاره یم. را روان یو پروفیشنل فایټ لرم. دغه دپاره ما کاروبار خوښېږي. دلته زموږ ورزش کوو، د خوشحالۍ احساس کوو. ورزش د صحتمندۍ علامه دي. نو همیشه چې موږ تمرین ته راځو ورزش کوو موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. د کابل تر سقوط وروسته په زرګونو افغانانو خپل هیواد پرېښود او نورو هیوادونو په خاصه توګه غربي هیوادونو ته یې پناه یووړه. ګڼې کورنۍ د همدې دریم هیواد په تکل پاکستان ته راغلې چې د ډیرو اوس شاوخوا 3 کاله پوره کېږي، خو دریم هیواد ته د تللو کار یې لا هم نه دی سوی.